د ګرمۍ موسم و. د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده، ورتاو شو، سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناست کس که د هر شي تصور وکړي هماغسې پېښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتېر شول کشکې یو پوست پالنګ وی او ور باندې غځېدلی وی. سمدستي پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر له ځان سره وویل چې ښه کباب وی، خوند به یې کړی و. د سترګو پر رپ کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی و ګېډه یې ښه مړه کړه او په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویښ نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، هسې نه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. پړانګ را پیدا شو او دا یې وخوړ. یو حکیم چې دا کیسه کوله ویل زمونږ هر یو په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زمونږ سپارښتنو ته غوږ ده. خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.